په دې ویډیو کې به تاسو دا زده کوئ چې څنګه وکولای شو د AI په مرسته باندې خپل کریکټر په یو کلیک باندې بدل کړو. یعنی تاسو کولای شئ نه تنها دا چې خپل کریکټر یعنی هغه مشهور کسان چې تاسو غواړئ د خپل ځان په ځای باندې استفاده کړئ هم کولای شئ. د چې څنګه کار کوي په دې ویډیو کې مې درته مکمل طریقه ښودلې ده. دغه اپلیکیشن چې موږ په اوس کار کوو د علي بابا لخوا نه دی 1.2.2 په نامه باندې یادېږي. د چې څنګه کار کوي مکمل د طریقه په ویډیو کې خیمه خو تر ټولو مخکې دا چې دغه ویډیو چې زما ریکارډ کیږي د دنه سکرین شاټ اخیستل کیږي هغه راخیستل کیږي او د هغه کریکټر یا د هغه مشهور شخص سره ریپلیس کیږي تر څو هغه اپلیکیشن وروسته وکولی شي چې ستا همدا خبرې ډایرکټ په هماغه بل کریکټر باندې تا ته واړئ. دا چې د پښتو لږ مشکلات لري خو بیا موږ هڅه کوو چې څنګه وکولی شو په بهترینې طریقې سره همدغه کار تاسو ته په دې ویډیو کې دروښیم. نو که غواړئ مکمل پوه شئ دا ویډیو تر پایه وګورئ. د دې ویډیو تر پایه وروسته به تاسو وکولی شئ چې څنګه دغه شانته کریکټر یا مشهور شخصیتونه د خپل ځان په ځای باندې استفاده کوي او ویډیوګانې پرې جوړې کوي د سوشل میډیا لپاره ترې استفاده کولی شئ. دا چې څنګه کار کوي سیده ځو سکرین ته. ښه په اول سر کې به داسې کار وکړو چې دغه ویډیو چې تاسو په سکرین باندې ګورئ په دې ویډیو کې به تاسو د دنه به یو سکرین شاټ واخلو. صحیح ده دا به غټ کړو دغه شانته د سکرین شاټ به واخلئ. دا سکرین شاټ چې مو واخیسته دا به ویسئ چیټ جی پی ټي یا جیمینای ته به ووایئ چې یو څه تغییر د لا پکې راولي. صحیح ده زه فکر وکړه زه راځم جیمینای ته دلته ورته ورکومه دغه سکرین شاټ دی. صحیح شو دا وله ورکومه ورته وایم چې پلیز ریپلیس the man with the in the picture with the Superman. صحیح شو ما ته ویل مطلب دغه کم څوک چې درته ښکاري دا د سوپرمین باندې بدل کړه. نو تاسې وګورئ چې څه رقم ریزلټ ورکوي. دا چې درته درکړه تاسې کولی شئ دا راواخلئ او هلته په هماغه اپلیکیشن کې واچوئ. اوس ورځو ټول هر څه درته ښایي. There are a lot of people I can help with. Okay. Please replace it the face with alien. ملګرو دغه چیټ جی پی ټي او جیمینای او دغه غټې کمې کمپنۍ چې دي دوی ډېر کله مطلب ستا دا کرکټر چې دی دا دغه مشهورې کومې څېرې چې دي د هغې خلاف ستا د دغه نه کاروي. تا نه مطلب ډېری شمېر خلک کوشش کوي چې دا ګوره بیخي بدل شی راکړي. دغه ګورئ هر څه بدل کړی. اوس راځو دا ورکوو ډېر سکیري شی یې جوړ کړه. دا چې م ډاونلوډ کړه تاسو دې سره دا کار هم شئ کولی چې دغه ترې ریموو کړئ. مختلفې لارې دي خو زه خو خپله دې ایمیج ته راوړم او دلته چې دا خلاص کړې ایډیټ کوم دې ځای کې او بیا دلته کلین اپ نو چې راکړي ګوره ته صحیح شو ورته ډن کړه لوګو ترې لاړه دا بېرته راښکته کړه چې هلته یې په دغه کې استعمال کړو. صحیح شو اوس راځو دلته دوه درې لارې دي. یو دا دی چې خپله د ویب سایټ د لارې ما چې درته وختي ویله 1.2.2 دغه ویب سایټ چې دی دا ګوره دا د راشد یو ویډیو پرې ما جوړه کړې. که غواړئ چې واقعا په دغې موضوع مکمل سرخلاص ګوره دا پرې ما وختي جوړه کړله. لږ وخت نیسي مکمل فری دی. ګوره دغه 10 کریډټ هم ورکړي دي د ده لپاره کریډټ ته ضرورت نشته. مطلب نه پوهېږم منټ نیسي 2 منټه نیسي فرق کوي ځای پورې کېدای شي ستاسو نه ډېر وخت ونیسي. نو راځئ چې یو بل جوړ کړم دغه شان دی بېرته سرچ کوم دلته 1.2.2 زه بل لینک درته په ډسکرپشن کې هم واچوم تاسې کولی شئ د هغه ځای نه هم استفاده وکړئ. دا ګورئ دغه شان د قوارې درته بدلولی شي. د ده لپاره به اوس ورکړو دا ټرای به وکړو او د ده لپاره دلته به راشي 1.2.2 به پیدا کړي. دا چې دې پیدا کړو دلته به اوس وګورو مونږه جنریټ شی راځي
اواتار دلته براشي دا اواتار چې د ښکاری صحیح ده د دې اواتار به کلیک وکړي نو ګور دلته ویډیو راځي دلته کریکټر راځي خپل ویډیو به دالته ورکوي صحیح شو او په دې ځای کې چې تاسو ښکاری دا کریکټر دی مطلب ستا ویډیو د خبرې ته کې کریکټر به دلته راځي نو اوس د دې لپاره زه هماغه کریکټر انتخابوم راوړم دلته صحیح ده هغه سکری کریکټر چې کوي دی دا دلته راوړم ویډیو چې مې دا ویډیو دلته راوړم ډېره اوږده هم ده توکل په خدای بله خبره یو کیسه چې دلته چې ویډیو دې څومره وړی هماغومره تعالی ډېره فایده کوي مطلب په اسانۍ سره تعالی ویډیو جوړولی شي کله چې ویډیو غټئ کوشش وکړئ وړه یې کوي دا کلیپونه چې دي دا خو ډېر د دغه لپاره پکارېږي چې مطلب یو وړوکی شارټ راځي یا په موویز کې راځي خو تاسې د سوشل میډیا لپاره ترې هم استفاده شئ کولی زه به داسې کار وکړم هغه ویډیو چې ده دلته واچوم په دې ویډیو کې به تاسو کریکټر ما راوړلی دی ده ګوره دغه یې مخکنی جوړ کړی دی راته اوس دا زه بل ورکوم د ده نه غیر تاسې دلته یو بل دی د هاګینګ سپیس په نامه باندې د ده نه هم استفاده کولی شئ تاسو راځئ دلته مې یو ټرای وکړو نه حال کې هلته دې رواني صحیح ده ګوره دلته وایي یو آر کرنټلی generating without credits the process could be slower مطلب وایي که کریډټ غواړئ نو هغه به در سره استفاده وکړي اوس دغه لس کریډټ دي زه نه پوهېږم بیکم ممبر کریډټ ویږم خیر موږ به یې ور واچوو وګورو دغه لږ وخت نیسي صحیح ده تر څو چې دا بله جوړېږي دا به پرېږدو لږ وخت یې ونیسي موږ ځو دلته په دې بل ټرای کوو که چېرته دلته وشي صحیح ده دا چې تاسو ته ما ویل راځئ تاسو ته به بیا د سره سرچ کوم یا دغه لینک به زه واچوم هاګینګ فیس دا چې ما څومره وکتل دلته هم فری جوړولی شئ ډراپ ایمیج مطلب دلته ایمیج راځي صحیح ده که نه دغه ایمیج راوړم صحیح شو لاندې چې دلته ویډیو راځي دغه ویډیو به زه هم ور واچوم دغه چینایي اپلیکیشن دی دا د علی بابا له خوا نه جوړ شوی دی بس دغه جنریټ به ووهئ زه نه پوهېږم چې دا ولې صبر هلته ما وی پی این آن کړی دی زه به دا پاس کوم 30 منټ لپاره صحیح ده ارر راځي نه پوهېږم تاسې ټرای کولی شئ زه به لینک خیر ډسکرپشن کې اچوم دلته تاسې به ټرای وکړئ اوس به راوشو دغه دلته به لږ انتظار وکړئ تر څو دا ورسېږي د هغه نه وروسته تاسې کولی شئ خپله ویډیو ترلاسه کړئ دا چې وروسته پکې لوګو راځي هغه چې زه به تاسو ته وښایم دلته ما دلته واچوله ګوره دغه د راشد خان یو ویډیو ما جوړه کړې ده نو که غواړئ چې واقعا په دغې موضوع مکمل سرخلاص د ده لوګو لپاره تاسې کولی شئ یا د یوټیوب دغه راوړئ نښه راوړئ یا مطلب خپل نوم ولیکئ دلته د ده په سر یې راوړئ یا کولی شئ کراپ یې کوئ لږ شان یې ترې کراپ کوئ ګورئ دا به د خپل ویډیو سره لپسنګ مطلب هغه ویډیو میچ کیږي او نور خواز هماغه جوړ اواز دی ګوره بیکګراوند هماغه دی کریکټر هماغه دی دا چې سره یو شي په کیپ کټ کې ډېر په بهترینې طریقې سره ډېر ښکلی ښکاري نو دغه وه د مخ سوایپ یا د مخ د بدلېدو طریقه په ای آی باندې په همدې وان باندې ته کولی شي خپل مکمل بیکګراوند هم بدل کړي هغه کار به پرې خیر په بله ویډیو کې وکړو چې کیسه بیخي ډېره اوږدېږي نو دغه وه د نن ورځې ویډیو او تاسې ویډیو مطلب په سکرین باندې کتلی شئ خپل کریکټر په یو کلیک باندې بدل کړو یعنې تاسې کولی شئ نه تنها دا چې خپل کریکټر یعنې هغه مشهور کسان چې تاسې غواړئ د خپل ځان په ځای باندې استفاده کوئ دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو په دې هیله چې یو څه مو ترې زده کړي وي زه بیا هم درته وایم چې ای آی ده مصنوعي ځیرکتیا ده ټکنالوژي ده او مفته ده ځان پکې بلد کوي خلک پرې دنیا شی کارونه کوي موږ پرې تشې ویډیوګانې نه شو جوړولی د ځان لپاره چې مطلب هغه سوشل میډیا لپاره استفاده کوو خپل کار پرې مخې ته ویځو یا د سوشل میډیا پیجونه جوړ کړو یا ورته چینل یې جوړې کړو پروموټ یې کړو مخې ته یې بوځو د لارې مارکیټینګ وکړو یا یې خرڅ کړو مطلب خلک پرې دنیا کارونه کوي تاسې دا هم کولی شئ چې صرف زده خو یې کوي که نه
خپل د آینده لپاره مطلب بیا وشي کولای چې هر رقم کاری د همدې اے آی د لارې مطلب هر څه کولای شي ځکه دا د یو بل پورې کنیکټډ دي. نو کله چې دا شیان کنیکټډ دي ته کولی شي د ده د لارې مطلب نور کارونه وکړي او د نورو کارونو د لارې نور کارونه وکړي. نو دغه به زموږ د نن ورځې ویډیو په دې هیله چې یو څه مو ترې زده کړي وي. تر بلې ویډیو زه د نه اجازت غواړم. د الله په امان.